درې تازه او مهم خبرونه د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. اول خبر د کورنیو چارو سرپرست وزیر احمد مسعود اندرابین نه هغه ټپي شوی ماشوم امینې لیدو ته ورغلی و چې تېره سهشنبه د کابل دشت برچي په سلبستریز روغتون کې له زیږېدو 2 ساعته وروسته د وسلوالو په برید کې ټپي شوې وه او مور یې ووژل شوه. اندرابي د ټپي شوي ماشومې د درملنې په موخه نوموړې کورنۍ سره نغدي مرسته کړې او د ډاډګیرنې مراتب ورته وړاندې کړي دي. امینه چې په دواړو پښو سخته ټپي شوې وه د 2 عملیاتو ترسره کېدو وروسته یې اوس روغتیا د ډاډ وړ ښودل شوې ده. د یادونې وړ ده چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 24 تنه مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دوهم خبر د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه 126 تنه افغان زندانیان چې د ترکمنستان د ولسمشر له لوري ورته عفوه شوي وه آزاد او نن افغان چارواکو ته وسپارل شول. له دې 126 تنو څخه 8 تنه په هرات او 58 تنه په فاریاب کې افغان چارواکو ته سپارل شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان محدوب د کوچني اختر په مناسبت له 1402 تنو بندیانو څخه یې 1200 کورني او 200 بهرنیان د حفظ موده بخښلې ده. د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان د دې اقدام ستاینه کړې ده او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا یې ټینګار کړی ده. دریم خبر په ننګرهار کې د ځمکنیو توتانو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی ده. د ننګرهار د کرنې ریاست وایي چې پر 50 جریبه ځمکې ځمکني توت کرلی دي. په همدې حال کې سږ کال د کروندګر خوښ دي او وایي چې حاصلات د نورو کلونو په پرتله زیات شوي دي. دوی زیاتوي حکومت د بازار موندلو ترڅنګ د ځمکنیو توتانو د ساتلو لپاره سړې خونې ورته جوړې کړي. کروندګر وایي د کرنې اوبو لګول او مالداري ریاست د یاد بوټي د کرکلي ښوالي او عصري ماشینالاتو ترڅنګ ترلاسه شوي حاصلات په سمه توګه بسته‌بندي او بازار ته په معیاري توګه وړاندې کړي تر څو ښه ګټه ترې لاسته راوړي. د ننګرهار د کرنې رئیس وایي له څو کلونو راهیسې په دغه ولایت کې په ازمایښتي ډول د ځمکني توتانو کرکیله پیل شوې ده چې ښه پایله یې ورکړې ده. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما راسره په کامنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.